الله به آواز وکړي دا سړی بوځي ویې تړي جهنم ته ګزار کړي دی اوس چغې وایي اوس چغې فایده نه ورکوي الله دې دغه سختو حالاتو نه موږ وساتي او الله دې زموږ عملنامې موږ ته په ښه لاس کې راکړي هغه ورځ چې هېڅ هم فایده نه ورکوي نه دا بچي نه دا مال نه دا شهرت نه دا دبدبه نه دا ښایست نه دا نسب نه دا قوم نه دا زور نه دا طاقت هېڅ هم فایده نه ورکوي هر څه به تانه پاتې شي ټول هر څه به دره پاتې شي الله څه وایي په سورت لقمان کی واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ویریږي د هغه ورځې نه چې پلار به بچي له فایدې نشي ورکولی او بچی به پلار له فایدې نشي ورکولی سورت عبس کې ما ورته په مخه وایو یوم یفر المرء من اخیه په هغه ورځ به یو سړی د خپل ورور نه تښتي د خپل مور پلار نه به تښتي د خپلې ښځې نه به تښتي د خپل بچي نه به تښتي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه په هغه ورځ به هر انسان په خپل کار کې مصروف وي مور پلار ته به د چا خیال نه وي ښځې ته به د چا خیال نه وي بچو ته به د چا خیال نه وي دې بعضو خپله دنیا خپل آخرت تباه کړو د خپلو بچو دپاره د خپلې ښځې دپاره د خپل مور پلار دپاره د هغه خلکو دپاره یې خپل آخرت تباه کړو چې د قیامت په ورځ به هغوی د ده نه تښتي او دی به د هغوی نه تښتي څه به کوو په هغه ورځ په کومه ورځ چې به رازونه راښکاره کېږي د سینو اوس خو زما ستا په سینو کې ډېرې خبرې دي که نه الله ته پته ده بیا موږ ته پته ده د شپې پټ خو زما ستا ډېر اعمال دي که نه چې هغه الله ته پته ده څه کې ته څه نه کې ښکاره ګناهونه پټ ګناهونه الله ته معلوم دي که نه په هغه ورځ به د هر څه راښکاره کېږي یوم تبله السرائر الله وایي په هغه ورځ به زه رازونه راښکاره کومه د سینو زه دې بندګانو زه دې د الله دې بندګانو ته دا خبره کوم د زړه د کومې نه او دې ملګرو ته ما کوم ملګري چې زموږ د درس دي هغوی ته ما دا مسله مخکې بیان کړې وه په دې سعودي عرب کې لکه د موبایل کمپنیانې د ایچ ټي سي او موبایل یو زین او دا پاکستان کې ټیلینار او جیز او دا دي ټول اوس ګوره چې یو سړی خپل ریکارډ راویسته غواړي یو حکومت ستا ریکارډ راویسته غواړي نو ستا په دې نمبر باندې 15 کاله مخکې ریکارډ دله ټول وباسي 10 کاله مخکې ریکارډ دله ټول وباسي او داسې پاڼه به دله درکړي چې په هغې کې به یې لیکلي وي په پلاني ټیم یې پلاني ته ټلیفون کړی او دومره خبرې شوي دي او که ضرورت راپېښ شو دا خبرې دله هم راوباسي هسې ما سوچ کوو یو ورځ ما وی مای دا د الله د مخلوق طاقت دی نو چې د هغه الله سره به څنګه طاقت وي چې دې کمپنیانو زموږ داسې ریکارډ ځان سره ساتلی دی او راویستی شي نو الله سره به زموږ څنګه ریکارډ پروت وي دا ټولې خبرې د الله سره پرتې دي دا ټول ریکارډ زما ستا د الله سره پروت دی نو ځکه زما د خبرې مقصد دا و دې ټولې خبرې چې ما وکړه د آخرت دا سخت او د قبر دا او د مرګ هغه دا چې د دغه ورځې دپاره محنت او کوشش محنت او کوشش محنت او کوشش زمونږ ګورې دا راته ووایم د دنیا ضرورت دی ګورې آخرت مقصد دی موږ خبره الټه کړې ده د دنیا نه مقصد او هدف جوړ کړی دی ګوره موږ چې کله ډاکټر خواله ورشو او دوایي راله راکړي مثال کې د ټوخي دوایي ته ته راوړي ډېره ترخی نو تا ته دا وایي چې کله ټوخی د باندې وڅکوې که دې زیات کړو بیا دې خرابوي دغه شان د دنیا ده چې څومره ضرورت دی دومره کوه که دې زیاته کړې بیا دې خرابوي ورې بیا دې د الله نه غافله کوي بیا دې د آخرت نه غافله کوي راځئ چې یو نوی ژوند شروع کړو راځئ چې د آخرت دپاره محنت او کوشش شروع کړو دنیا به کوو دنیا ضرورت دی دې نه بغیر ګزاره نه کېږي نو دومره به یې کوو لکه څومره چې ضرورت وي بس آخرت له به ټیم ورکوو الله له به ټیم ورکوو د الله عباداتو ته به رجوع وکړو کوم ګناهونه چې زموږ نه شوي دي هغه شوي دي او بیا به یو نوی ژوند شروع کړو توبه به وباسو الله ته به واپس شو زما مقصد د ټولې خبرې هغه دا و نو انشاءالله یو نوی ژوند به شروع کوو که نه به شروع کوو انشاءالله یو نوی ژوند د نن نه انشاءالله